څنګه کولی شو د خپل پیسو مدیریت په خپل لاس کې واخلو؟ لکه چې په موټر کې ناست یو او د شترنګ مدیریت مو په خپل لاس کې دی، دا هم ډېر مهمه ده چې خپلو پیسو مدیریت باید په خپل لاس کې واخلو. نن په دې تاسو سره خبرې کوم چې څنګه باید خپلې پیسې مدیریت کړو، تر هغو زموږ پیسې زموږ نه بې ځایه مصرف نه شي. د پیسو مدیریت یعنې پیسو ته بودیجه جوړول. یعنې څنګه کولی شئ تاسې د خپل کور مصرف لپاره یوه بودیجه جوړه کړئ. بودیجه ډېره مهمه ده او دا شاید تاسو ته نوی واوسي چې څنګه د کور د پیسو لپاره هم مهمه ده چې موږ باید بودیجه ولرو. بودیجه په حقیقت کې ستاسو د پیسو د مصرفولو یو ښه پلان دی. مخکې له دې په دې خبرې وکړم، یوه قصه به تاسو ته وکړم. رونالډ رید یو امریکایي عادي وګړی و. د ټانګو د تیلو په ټانک کې وظیفه درلوده، ډېر عادي وظیفه یې درلوده او عادي کار یې کوه. د خپلو پیسو لپاره یو بودیجه په نظر کې ونیوه چې څنګه دا پیسې چې زه ګټم دا مصرف کوم، څومره یې مصرف کوم، چیرې مصرف کوم. قصه به را لنډه کړمه. کله چې دا سړی 92 کالو ته ورسېده او وفات شه، د ده نه 8 میلیونه ډالره پاتې شو. یو عادي امریکایي چې ډېر کم معاش یې درلود، د هغه نه 8 میلیونه ډالره پاتې شو. دا ډېرې پیسې دي. زه څنګه وکولی شم دا پیسې په دومره لنډ وخت کې پیدا کړي او بیا دا وساتي؟ او لنډ وخت خو نه وه، خو په ډېر کم عواید یې درلود. یعنې په کم عوایدو سړی څنګه کولی شي ذخیره ولري او پیسې په انداز کې او بیا دومره ډېرې پیسې؟ دا یو ښه سوال دی. ځواب یې دا دی چې هغه پلان درلود د خپلو پیسو مدیریت لپاره. یعنې هغه خپل معاش په بودیجې کې اچوه او له هغه بودیجې نه یې مصرف کړه. نو راځئ په دې خبرې وکړو دا بودیجه څه شی ده. تاسې به په حکومت کې واست یا له حکومت نه به مې اورېدلي چې هر کال به بودیجه د حکومت منظورېدله د پارلمان لخوا، کله کله به وځنډېدله. بودیجه هماغه د پیسو د مصرف پلان دی. تاسې باید پوه شئ چې حکومت کې مثلا پیسې وې، اپراتیفي بودیجه وه او انکشافي بودیجه وه. یو مقدار پیسې مصرفېدلې په معاشونو باندې، یو مقدار هم مصرفېدلې چې پل جوړ کړه، سړک جوړ کړه، مکتب جوړ کړه، شفاخانه جوړه کړه، روغتون جوړ کړه او دا نور. د کور لپاره هم تاسې باید بودیجه ولرئ. آیا تاسې پوهېږئ چې هر میاشت څومره پیسې تاسې په خوراکي موادو مصرفوئ؟ آیا تاسې پوهېږئ چې هر میاشت څومره پیسې تاسې په تفریح مصرفوئ؟ څومره پیسې په مېلمستیا مصرفوئ؟ څومره پیسې په موټر مصرفوئ؟ او څومره پیسې ماشومانو ته ورکوئ؟ نه پوهېږئ. نو د پیسو لپاره ډېر مهم دی چې تاسې بودیجه جوړه کړئ. بودیجه مې غواړم اوس درته شریک کړم. تاسې باید خپلو پیسو لپاره بودیجه هر میاشت ولرئ. د خپل کور لپاره د هر میاشتې بودیجه باید جوړه کړئ. زما د کور بودیجه مثلا د دې میاشتې باید 3000 ډالر وي. ښه، امریکایان دا یو قانون لري چې قانون د 50 30 او 20 ورته وایي. 50% پیسې په ضروري شیانو مصرف کړئ چې ضرورت ورته لري، اړتیا لري. 30% پیسې په هغه شیانو مصرف کړئ چې تاسې غواړئ او 20% ذخیره کړئ. تاسې ځان ته یو بودیجه جوړه کړئ. په دې بودیجه کې ووایاستئ زه مثلا دا مقدار پیسې، یو مقدار ځان ته وټاکئ خوراکي مواد مصرفوم، دومره پیسې زه په موټر مصرفوم، دومره پیسې مریضي لپاره دي،
دونه پیسې د ماشومانو لپاره سودا او شیان اخلم، تفریح ته وړم دا شیان، او دونه پیسې نور د کور اجناس اخلم. دا بودیجه جوړه شوه، هر بخش کې باید پیسې واچوئ، خپل معاش تقسیم کړئ. دا تقسیم سه د ده پر اساس باندې بیا تاسې خریداریانې وکړئ. که چیرې مو خریداري له بودیجې زیاته څخه نه کوئ، وایست نور بودیجه نشته، نو زما لپاره د دې میاشتې بودیجه همدومره وه، ما باید $10 په خوراکي موادو مصرف کړي. زه ولې باید زیات مصرف کړم؟ بودیجه هغه ده چې ستا مدیریت کوي، د ده نه زیات باید مصرف نه کوم. د مېلمستیا لپاره دا بودیجه مې وه، نو د ده نه زیات باید ولې مصرف کوم؟ دلته ګوره ستاسې پیسې مدیریت شوې. د تفریح لپاره د ماشومانو دا پیسې وې، آیا بودیجې کې نورې پیسې شته؟ او شته، نو بدان کولی شو نور هم تفریح وکړو. ولې که نه نشو کولی. که غواړئ پیسې مو مدیریت کوئ، تاسې دا په بودیجې تقسیم کړئ، او دا ډېره ښه طریقه د دې ده چې تاسې خپلو پیسو کنټرول او حساب ځان ته ولرئ. د میاشتې په پای کې بیا تاسې حساب لرئ چې څومره پیسې مو مصرف کړي دي، او بودیجې نه مو څومره نور هم اضافه مصرف کړی دی یا بودیجې نه مو کم مصرف کړی. نو تاسې ښه پوهېږئ دا ښه طریقه د ده ده چې تاسې خپل پیسې ښه مدیریت کړئ. که نه نو داسې نه کې تاسې به هر وخت هر شی مو واخیستل اخلئ، آخر کې میاشته به نیمایي نه وي، ستاسې ټول پیسې به مصرف شوي. ډېرو مواردو کې په کورونو کې زه خبر یم چې دوی بودیجه نه لري، په همدې طریقه پیسې مصرفوي، هېڅ ځان ته حساب نه لري چې مثلا زه باید په یوه میاشتې کې په خوراکي موادو یا خوراکي توکو باندې څومره مصرف کړم. کله کله $1000 سي، کله $1.5 سي، کله $2000 سي، کله $2.5 سي. ولې باید داسې وشي؟ ستاسې بودیجه باید مشخصه اوسي. بودیجه د سړي د عوایدو پر اساس جوړېږي. تاسو څومره عواید لرئ باید د همغه پر اساس باندې ځان ته بودیجه جوړه کړئ. نو ډېره مهمه ده چې تاسې پیسې وګټئ او هغوی لپاره بودیجه په نظر کې ونیسئ. کار باید وکړئ، ښه کار باید وکړئ، ډېر کار باید وکړئ، زحمت باید وباسئ. یو تعداد شاید ووایي دا په امریکایانو کې هم همداسې ده، دوی هم مذهبي دي چې خدای مهربانه دی، ټول شیان د خدای په لاس کې دي او هر څه چې کېږي هغه یې کوي. ولې موږ تاسې په دې هم پوهېږو چې موږ باید حرکت وکړو چې خدای برکت پکې واچوي. باید کار وکړو، زحمت وباسو تر هغو چې خدای زموږ په کار کې برکت واچوي. امریکایان هم یو متل لري چې وایي خدای له هغو چا سره کومک کوي چې هغه له ځان سره کومک کوي. بنان ښه دا دی چې موږ د پیسو ګټلو ته هم ښه لاره ولرو او مصرف ته یې هم ښه برنامه ولرو. هغه برنامې ته بودیجه ویل کېږي او بودیجه ستاسو د پیسو د مدیریت یو ښه پلان دی. نو هیله مې دا ده چې پر دې تمرکز وکړئ، د خپل کور لپاره بودیجه ولرئ. بودیجه په حقیقت کې تاسو سره کومک کوي چې پیسې مو څنګه مصرف کړئ او څنګه یې مدیریت کړئ. نو دا شی په نظر کې ونیسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت درته غواړم.